بسم الله ملي مشاعر منظور صاحب SP د PTM تنظیم د سپین د خلک وسره د نور وطن چې د کیم نه خلک غلی دی میز د ټولې ډېره شکریا ادا کوي شریفه صحیح دی ویلې چې په دغه وطن باندې ډېر مشکلات او ډېر تکلیفات تېر شوي دي دا وطن هر کله چې بهرنی څوک غلی دی هر چا چې په دغه وطن باندې کوشش کړی دی دا تقریبا اواني انجي په ونه او د ونه نه دی شړلی شوی دی ملګري لکه دوسته چې پاته شته نن په وطن کې یو وخت داسې وخت و داسې حالات وي چې میش په خپله به لیدل په میش باندې تېر شوي دي چې دوه کسونو په یوه ځای باندې نه شول ګرځېدلی په د حالات باندې خبره نه شوله کړلی نن داسې وخت راغلی دی چې نن په زرینه خال په لکینه خال په وطن کې جمع کېږي هغه خبرې چې په هغه وطن کې دی په پټه باندې نه شوې کړلی نن یې ښکاره په سټیجینه باندې کوو زه ډېره خبره نه درته کوم خو د دغه ریاست رشته پاته شته باران خان چې میش بخار ورته ویلل د میش نیکه و دغه وویلل چې حاجي صاحب وویلل چې پاکستان په مثال د هغه خره دی چې ښار هغه دی چې کله پاکستان جوړ کړ خو خر یې کاټه وربدله کړه بیا چې کله د موږ پلور ته ولي د مکه شوې وه بیا کسون ورته وغړل چې ته دا مهرباني وکړه چې ته دلته غوړېدلی شه د ونه د څټین د پوره پرېږده ده ورته وویلل چې هغه خوره چې برام خان پکې پیدا شوی وي هغه خوره چې پرمله خان پکې پیدا شوی وي هغه خوره چې کریم خان په وینه باندې ګټلې وي زه یې ټولې نن دا دغه خوره بیا یوه تقاضا ده او تقاضا یې دا ده او زه د پاکستان اسټیبلشمنټ ته ویایم د پاکستان فوجي ادارې ته ویایم د پاکستان ISI او MI ته ویایم چې ته روشه زور وکړه چې څومره زور دی حاجي صاحب ته د دغه خوره تشتن دي د دغه خوره پرمله خان ته تشتن دي د دغه خوره په لکینه و رسول شهیدون تشتن دي ته کوشش وکړه د ISI MI ته موږ وایي چې په هر لحاظ باندې کوشش وکړه چې په کوم انداز باندې ته کوشش کړلی شې دا ځوانانو درته ویلوړ وي داسې وخت مو درپرله کېږي داسې وخت مو درپرله کېږي چې کله د ازبکې وخت و د میز د واړیکې وړکې پسکولي نه کوي د میز د واړیکې وړکې پسکولي نه کوي بیا د پرنسپلو روغلل نشته ویل چې د واړیکې وړکې سکول ته مار لږې ازبکې وړي میز ته یې وویل چې دا وړکې یې راس کړې بیا هغه واړیکې وړکې میز داسې په غویخو په غرینه داسې په دوی خوله په نرمدار کړل دلته چې میش کې تربیونه دي د دغه کرامګاه کړل بیا په دهن آباد ونه پرې په دوی خوله په ژیو باندې دې خان ته یوړل میش داسې حالات هم لیدلی دی داسې حالات هم لیدلی دی چې د مرګ خلکو
ویسته داسې مقامات ګرځېده خو موږ ورته وایي چې موږ هم درته وینوري چې څومره مار کړی شي چې څومره مار کړی شي دا وینه دا خوره دا د کریم خان دو دا د کرمله خان دو دا د برم خان دو دا د هغه شهیدونه دي چې کوم د انګرېز لرغلی و د دې سفرې انشاءالله